وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكلا أو شربا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دي چې کوم سړی نه هیر وي او د روزهدار وي او د خوراک کو یا اسکاک کو نو د روزه سر ته ورسوي الله تعالی په د باندې خوراک او اسکاک وکړو. الله رب العالمین په د باندې خوراک او اسکاک وکړو. د دې حدیث شریف نه مسله دا معلومه شوه چې روزهدار په هیره سره خوراک کو یا اسکاک کو د ده په روژه باندې هیڅ قسمه اثر نه دی پرېوتی او دی د زړه کې شک او شبه نه راولي بلکې دی د روژه سر ته ورسوي. په دې باندې ګناهګار هم نه دی او روژه باندې څه فرق هم نه دی پرېوتی. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما د امت نه رفع عن امتي الخطأ والنسیان، زما د امت نه الله رب العالمین خطا او نسیان یعنی هیره دی ترنه پورته کړې ده، یعنې په دې باندې د ده پکړ نشته دی. یو سړی یعنې په هیره باندې روژه وخوړه نو په ده باندې یا اسکاک یې وکړو روژه باندې اثر نه دی پرېوتی، یا دغه رنګې په خطا سره د ده نه روژه ماته شه نو په دې باندې دی ګناهګار نه دی، صرف دومره ده چې کفاره پرې نشته دی او قضا به دغه روژې راوګرځي. زما عزتمندو یاد ساتئ یو نسیان دی، یو هیره ده او بل چې کوم دی خطا ده او بل قصد دی. نو د هر یو خپل خپل یعنې حکم دی. هیر هم دې ته ویلی کېږي چې سړي نه بلکل هیر دي چې زما روژه ده او د خوراک څښاک وکړو نو روژه باندې اثر نه دی پرېوتی. اکثر په اولو روژو کې یا په اوله روژه باندې دا حالت سړي ته پیښیږي چونکې د روژې عادت نه وي سړی نو روژه وي په هیر باندې خوراک وکړي یا څښاک وکړي نو بیا ورته رایاد شي چې یاره ما خو خوراک وکړو یا څښاک مې وکړو زما خو چې کوم دی روژه وه نو دې په زړه کې به خفه کېږي نه، بس د ده روژه سر ته ورسي نو بس په روژه باندې څه اثر نه دی پرېوتی. او یو خطا ده، خطا دې ته ویلې کېږي لکه یو سړی اودس کوي خوله کنګالوي او د ده نه په خطا باندې اوبه تېرې شوي روژه ورته یاد ده نو د ده روژه چې کوم دی یعنې دا روژه یعنې ماته شوه او خو دومره ده چې صرف د دې یو روژې قضا ده پرې نور پرې چې کوم دی کفاره پرې نشته چې ګینې دی به شپېته روژې نیسي او بل پرې ګناهګار هم نه دی چې الله تعالی په آخرت کې دی په دې باندې رونیسي چې تا یعنې روژه خوړلې ده ځکه چې روژه دونه په خطا سره ماته شوه نو په دې باندې د ده پکړ چې کوم دی نشته. او یو قصدن عمدن دی چې یو سړي قصدن عمدن ورته روژه یاد هم ده او ده چې کوم دی روژه وخوړه نو پرې ګناهګار هم شو د الله تعالی عند الله دی مجرم شو ځکه د الله تعالی یو حکم یې ټکراو کړو هغه یې پرېښودو او دغه رنګې د دې چې کوم دی کفاره هم په ده شته شپېته روژې به چې کوم دی یعنې نیسي یا شپېته مسکینانو ته به روټۍ ورکوي خو چې روژې نیولې شي نو دی به روژه نیسي. دا د دې یو قسم کفاره ده او سزا ده. او بله دا چې ګناهګار هم شو په دې باندې چې د الله تعالی یو حکم یې یعنې قصدن عمدن یعنې پرېښودو. اوس نو دا مسله یو سړی تا په خوراک څښاک باندې ولیدو او روژه ده نو آیا ده ته دا یادول پکار دي که نه دي یادول پکار؟ نو بعضې علما فرمایي چې بس هغه خوراک څښاک کوي او روژه ده نو ته بس ته پرې ځان غم غرض مه ساته ځکه حدیث کې راغلی چې الله تعالی په ده باندې خوراک څښاک کوي چې الله تعالی پرې خوراک څښاک کوي نو بس دې هم پرېږده بس ستا ورسره څه کار دی. البته بعضې علما وي که چېرې دا سړی کوم چې خوراک کوي په روژه کې او روژهدار دی که چېرې دا نوجوان نو روژه ورته یاده کړه چې یاره روژه ده نو دی به خپل لاس ونیسي هغې نه پس دی خوراک نه کوي او دغه رنګې که چېرې دا کمزوری او بوډا او ضعیف و نو بس بیا پرې ځان یعنې ناغرضه که بس پرېږده چې خوراک کوي الله تعالی په ده باندې خوراک څښاک کوي. نو دا د روژې په باره کې یو ضروري مسله وه چې یو هیره ده او نسیان چې ورته ویل کېږي او بله خطا ده او بل قصدن عمدن روژه نو د دې حکمونه او احکام مې درته چې کوم دي د روژې بیان کړه. الله دې پرې د عمل کولو توفیق رانصیب